شاهین صاحب محترم دغه سړی له بازار نه اوچت کړی و، د صرف د اپینو عشر نه ورکوه، ټکس چې دوی ورته وایي بته یې نه ورکوله. د هر کس په سر باندې به هغوی پیسې اخیستې. دوی ورته ویل زما لږ اپین کرلي دي پوډر دا دومره کېږي، زما د بچیو خرچه سي. بس دا یې له چوک نه جګ کړی و، ده په چوک کې مزدوري م کوله. یو دم رینجر یې تاو سوی، هغه ویډیو کې ټوله قصه ده کړې ده. راوستی و دلته 20 میاشتې دا یې له مور او پلار نه نادرکه، له ښځې نه نادرکه. بیا دې وحشیانو چې کله د دې 18 میاشتې تېرېدلې دا کور والا ډېر کوشش کړی، بالاخره د دغه جانان د که څه بلا ده د ده کور ته تللي، زنانه یې لېږلي. دوی خو د قومي رشتې هم سره لري. بیا زنانه یې دنه زنانه ګوره د جانان ښځې دنه 4.5 لکه افغانۍ رشوت اخیستلی. دوی خپل سره ورته خرڅ کړي و، صرف دومره یې ورته ویلي چې و ژوندی ده. نو تاسو فکر وکړئ دې وحشیانو ته. نو دی بیا له زندان نه شاهین صاحب تښتېدلی دی چې جانان ما ته راغی، وای ما ته ویل چې وای په دغه مټ باندې مې تعویز وویل. دا تعویز څه کوي؟ ما ورته ویل همداسې مې لګولی ده. وای ده ویل چې په دې تعویزو نه خلاصېږي، چې دغلته مخامخ خدای درته ودرېږي اعوذ بالله ولاکې درانه خلاص کړي. 3 ورځې وروسته وای ما یې وړوکی میخ په دې زندان کې پیدا کړه، د دې ګوتې په اندازه باندې دومره. په دې باندې وای ما سوری کوه، ته په الله یقین وکړه دا میخ وای دومره خطرناکه ګزار درلوده چې هسې به مې د دیوال ته ورکو، دا دیوال به رانړېده. بیا د دغه څنګ کې د قمندانۍ کلینیک ده، ده په 3 ورځو کې سوری دې ته کړی مخامخ ده، بلکل دروازې ته مخامخ دې سوری کړی ده. نو چې څوک به راتله هغه د دروازې مخې کې دغه سوري ته میز ایښی، په دغه میز باندې د مونږ دا شیان او خیرن کالي او دغه بوټ موټ به په هغه باندې ایښي. نو دوی هغه ته فکر نه و سوی. د اولې ورځې خاور مو د هغه لاندې اواره کړله، د فرش لاندې دا کوم پلاستیکي فرش دوی ته ورکړی، په دې باندې مو واره کړه. د 2مې ورځې خاوره بیا دغه زندان کې بله وړه خونه وه چې دوی تعزیت ورکوه، ځورول به. نو دوی اکثره وایي دلته ځکه نه کته کې داسې ډېر بد بوی به و لاندې، ځکه په یو جي کې چې 10 کسان ته په 2 مترو کې ساتې، هلته انسان تنفس نسي اخیستلی. د هغه زندانو اوسه پورې بدبویي وه، د چا زړه په تنګېده چې دا د میاشتې تقریبا تېره شوه. بیا وایي د 2مې ورځې خاوره مې هلته د بندیانو د پښو لاندې اواره کړله، د دروازې په دې طرف باندې. په 3مه ورځ باندې چې کله وای دا سوری ما وکړه چې ګورم کلینیک خواته لار ووته، د سنګکاري لاندې کړی و، ځکه دا خو زیرخانه وه. وای هلته چې سوری ووته ذاتي مې دا خاوره په همدغه ډېری که هغه میخ مې همداسې ورته پې کېښوده. بس له زندان نه 2 کسان وتلي وو، 2 کسان چې دلته په دغه کوم جي کې وو، په دې 2 متره جای کې. دا 2 واړه بس بیا له زندانه تښتېدلي وو. د ورځې پاوباندې 2 بجې. دا یې په 2014 کې نیولی و. شاهین صاحب ته 20 میاشتې تېرې کړې، مور پلار کور هېڅوک نه و پرې خبر چې دا مړ ده که ژوندی. صرف د دې په خاطر چې دا ژوندی پاتې شوی، دا د دغه په خاطر هم 4.5 لکه افغانۍ رشوت دی جانان ښځې ته ورکړي دي چې دا هلک ژوندی ده که نه. هغوی ورته ویلي چې و، یعنې ښځې هم بدماشانې وې. مبین صاحب دلته څه نه وه چې دغه خپل جرم دی، دغه نور خلک کوم قاطع غلا کړې وه چې د زندان کې پراته وو. شاهین صاحب صرف د قومیت مسله وه چې څوک به دوزی نه و، هغه به ټول زندان ته وړه. خپل د قوم خلکو به هم همدغه دوزی به هم چې د ده کومه خبر نه منله، هغه به هم همدغسې حالت سره و. یعنې داسې خلک هم په دې زیرخونو کې ساتل شوي وو چې هغوی ورته ویلي چې دغه طالب په نامه باندې کس ده، دا راونیسه لاس یې په ژوندینې ته یې پرې کړه. هغه دومره ویلي چې نشم کولی، بس هغه یې زندان ته اچولی ده. خپل عسکر چې دومره یې ویلي چې د طالب لاس په ژوندینې نشم کټ کولی، هغه هم 3-4 کاله په دغه خونو کې تېر کړي دي، په دې زورخونو کې. یعنې داسې وحشت خالي نه به دې څه وویلې، نه ذاتي قصه نه وه، نه یې خدای پېژانده دې خلکو، نه یې رسول پېژانده. وایه هغه قصه یې کړې وه، یو ورځ مې دومره ورته ویلې دې جانان ته چې له تندې مړه سو 6 ورځې یې اوبه وایي نه وې راکړې. ذاتي ما شور واچو، چغې هم شروع کړلې. دی چې وایي راغی ویلې جنګ دی الله دپاره کوي، اوبه له ما نه غواړئ، ورسې خپل رب نه مو اوبه وغواړئ. قسم مې دې په خدای وایي بل کس په اوږې لاس راته کېږد په دې بندیانو کې چې معروف په بشکې له اوبو ډکې دي، دا وړې وړې ټپکې چې دوی ته به یې اوبه ورکولې. او ته ووایې اوبه نسته. ما ورته ویلې کومه دي چې غوسه راغلله، دا ټپکه مې چې ووهله له خولې نه وایي اوبه راپورته شولې. ذاتي وایي نور واس راکې نه وایي. هغوی وایي ولاړ وایي ودي وایي. ما ورته ویلې ودي لیده د ما رب. ذاتي وایي سترګې مړې ونیولې له زندان وه. دا یې قسم په خدای د ښځې طلاق باندې دا خبره وکړه چې تشو ټپکو کې الله پاک اوبه پیدا کړلې، ځکه دوی ویلې چې کومه ده د خپل رب نه دې اوبه وغواړه. د موږ رب خو
هغه رب د چې په اور کې خلک ساتلی دي، د ماهي په خېټه کې ساتلی دي، په اوبو کې ساتلی دي، د دښمن په کور کې ساتلی دي، چې هغه څوک چې د موسی علیه السلام په مرګ پسې ګرځېده، په ژوندي نه غوښتل چې پوست کړي، د هغه په خاطر باندې زرګونه انسانان ووژل، الله پاک د فرعون په کور کې ورته غټ کړ. نو دا واقع دي ناشنا او نادر نور سوي نور بندیانو سره مو خبرې وکړې. ته په الله یقین وکړه شاهین صاحب دومره جرأت ما کې نه و، دومره وس نه و چې زه د موبایل کامران کم په بالله که دغه وس ګوتو مې کار نه کو. داسې وحشتونه، داسې ظلمونه شوي، داسې بربریات شوی. بل یو سوال جنرال تاسو د ژورنالستانو سره وکتل او د ژورنالستانو سره خبرې وکړې، تاسو کړي چې د بیا داسې بندي شول ژورنالستانو شاهین صاحب جورنالستانو ډیر کوشش دا کوه چې له ما نه ځان وباسي، ځان یو طرف ته کړي، دوی چې څه زړه غواړي هغه وکړي. خو ما ورته ویل چې صرف تاسو یو کار وکړئ، زه هر چېرته ستاسو غواړئ زه مو بیایم، ځکه دوی ته طالبانو 4 موټره ګارډ ورکړی، سرې قطعې مجاهدین ورکړي د امنیت خاطر باندې، او ډیر اصرار د مشرانو په موږ دا و چې دا خلکو ته به دا نه وایي چې دا وکړه چې څه دوی کوي هغه دې وکړي. بیا ما د دې په خاطر دوی مې ننګول، دا بعضې خبرې به چې دوی وکړي، ما ورته التراج دې زرخونه نه ویډیو وکړه. دوی کوشش کوي د رازق د کور ویډیو وکړي چې هلته چور سوی د هلته مو ویوړه، بارډر خبره یې کوله هلته مو ویوړه، دغه د قتلونو د 400 کسانو دوی ویلي د قومیت په نامه له کوره ویستل شوي وژل شوي، دوی سره د 6 کسانو لیست هغه خلکو ته مو ویوړه. مونږ دا را پیدا کوو اوس نو چې وژل شوي دي اقارب یې پیدا کوو، اقارب یې نه غږېږي تاسو سره، مونږ له دا خو شوله نه خالي او صوتي راواخله چې داسې یو کار شوی د دغه 2 کسان خو ژوندي دي، دا یو خو 4 میاشتې مخکې طالبانو وژلی چې بولدک له تصور یې چا نشي کولی چې دا به طالبانو نیسي. نو په دغه خاطر باندې خبریالان هم بې جواب وو، نو هغوی هم د خطر احساس کوه خو مونږ ته غږ نه کوه، ډارېدل. دوی د طالب مشرانو سره مرکې نه دي کړي چې دوی کوم یا مولوي یعقوب صاحب یاد کړی یا د رهبرۍ شورا ځینې مشران د خبریالان ورسره خبرې کړي. زه د الله په ذات قسم کوم چې داسې څه نه و، صرف دوی سره ما له یک تلویزیون سره مرکه وکړه چې هغه هم پرې نه کړو د څه نشرې کې. د بولدک نظامي ولسوال عجمي صاحب ورسره مرکه په ژوندۍ بڼه وکړله، د کمیسارۍ مسؤل مولوي عبدالشکور ده ورسره مرکه درلودله، او د ګمرک مسؤل. دغه 100 کسانو سره مرکې کړي دي چې هغه د طالبانو په ټاپ قمندانانو په مشرانو په رهبرۍ شورا کې نه دي. دا هغه خلک دي چې په همدغه بولدک کې مسؤلیتونه درلودل. دوی ته موږ د غرمې ډوډۍ په ښاروالي کې برابره کړه چې د محترم ښاروال لخوا ډېر ښه ترتیبات ورته ونیول سه. دوی چې کله ډوډۍ وخوړه، پاس له ډوډۍ خوړلو د ښاروال په دفتر کې ورسره ملاقات وسو، هلته مرکه عجمي صاحب په همغه ځای کې وکړله. هغه جینه بس موږ سیده به کمیسارۍ ته لاړو، هغه سیمه مو دوی ته وښودله چې دلته هېڅ چا پیشقدمي نه ده کړې. دغه شیانو په دغه جرم باندې دوی نیول شوي دي چې زه د استخباراتو مسؤلیت کړی یم، زه هېڅ دنده په امارت کې نه لرم او نه دنده کوم، زه یو آزاد افغان یم، له حقایقو پرده پورته کوم، د خلکو د مسلمانانو درد دا هغه کوم. ما سره چې کوم څه کېږي د ولس لخوا هغه مینه هغه د مونږه بس ده، مونږ ته هماغه هر سقوط او لایمود دي. نو بیا به هم ځم نور ولایتونو ته هم سفر لرم، د دوی له ټولو وحشتونو نه پرده پورته کوم، ولاو که د سر په قیمت راته تمام شي. خپل وینه، خپل وجود، خپل زندگی ټول مې د دغه خلکو د دې ولس دپاره وقف ته. هیڅ خطر ته نه تسلیمیږم، هیڅ وخت له مرګه نه ډارېږم او نه د مرګ پروا کوم، ځکه په ډار باندې څوک له مرګه نه بچ کېدېږي. هغه خلک چې له مرګه ډارېدل هم هدیرې شته. نو دغه کیسې وې شاهین صاحب په یوه ورځ نه ختمېږي، خو ټول افغانان، ټول مسلمانانو ته دا وایم چې د دوی له وحشتونو پرده پورته کول دا زموږ مسؤلیت ده. دوی یو پوډري د کامیډین په نامه او د مظلوم په نامه باندې په افغانانو ورتفي اگر که کابل اداره ټول له کامیډینو نه ډک ده. هغه چرسي او قاتل او وحشي زه پېژنم. شاهین صاحب بندیانو په خاص کر د علماو په خولې کې به یې تیږې ورکولې. شاهین صاحب وخت ډېر لري انشاءالله وبه دغه کامیډین به وروره د خلکو علماو په خولو کې تیږې ورکولې، هغه به یې په څټک ټک وهل. همدغه خبیث، همدغه خاشه، دا یو لوتي سړی و، د دغه هلک چې ده ساتلی و بندي د طالبانو سره، هغه سره ما په خپله خبرې وکړې. لاس وارې مې ته پوښتنه وکړه چې ته خاشه ساتلی وې،
د به خبرې بلې خواته کول بل اخره مې ورته صفا خبره کوه وای اوس یې ساتله ما سره لواطت هم کوه زنا یم کوله هر څه یې کوه ګډولم یم نو دا د دوی بیلګې وې وا اته کسه به دې کمیډین د دوی ساتل هلکان یو وحشي درنده صفته سړی و ډېر پخوانه دا د رازق لغړي ډېر اعتمادي کاسو دوی تېنه کمیډیان جوړ کړه په بولدک کې نورو وحشتونو باندې پرده اچول او له یو بدماش او قاتل او مسلح کس نه د قرارګاه له مسؤل نه کمیډیان جوړول ډېره خندونکې ده نشي کولی دوی چې د چا په سترګو کې خاورې واچوي شاهین صاحب د قندار د مونږ د طرفونو دغه خلک چې د دوی قومي جوړښتونه لري هېڅوک له چا نه نسي پټېدلی دوی ډېر علما پوهان ژورنالستان لیکوالان سکنجه کړي دي په دغه د اوت غره سره د دوی کمربند دوی به خلک تلاشي کول چې په چا به شک راغی همدغه د اوت غره په لمنو کې به جنازې پرتې وې دوی یو خبریال او لیکوال هم همدغه د اوت له غره سره په شهادت رسول ریګونو کې 10,000 انسانان ورګ دي دوی تر خاورو لاندې کړي په څاګانو کې اچولي هغه خلک چې د ریګونو کې ښخ کړي اوسه پورې لا خلک اقارب یې ګرځي خپل مړو د پیدا کولو دپاره ډېر څه به تاسو ووینئ انشاءالله دا زمونږ او ستاسو مسؤلیت او دنده ده چې د دوی له وحشتونو نه پرده پورته کړو د دوی ظلمونه او د دوی هر څه په ریکارډ کې راولو الله مو قدرمن لره جان سره مې یو بل ویډیو هم سر جان سره دی دوستان بل اجازه وغوړي اشرف غنی هم کمیټي کې دام سبب خلک چې اشرف غنی ولې مړ سالم کمیډیان د څنګه قرتی وه یو دا سره یو رګولا دا ټول کمیډیان دي ټول ځکه چې عاشر چې وای کمیډي کې دا څه چې کمیډي دی ټول خبره او ولا کوي ټول کمیډي که تمره خلکو خان دي چې سبب ادم راوځي چې کمیډیان و مهرباني وکړه سبب صالح خا طالبانو نیولې دوی بوای سدا ډاران مول نیولې دا خو ډاران سړای دا بیا به دا وای دوی خو نور څه نه لري مهرباني چار څه مړ شغه پیډ شي څو ژوندای د هیڅ خبر نه ده بل ورځ دوستانم کوي نه دا او وزات راکې محاذونه هر څه فعال دي غزني فعال دي پاچوي کنه شاهین صاحب او اچھا ولې چې هغه خلکو لاس ته نه ورځي چې د ملت زورولای نور د بولدک خلکو د دوی له وحشتونو نه ازادي واخیسته طالبان ژمن دي چې دوی سر او د دوی مال به ساتي دا که په هر څومره قربانۍ باندې دا چې دوی ویلي د بولدک سقوط د کندهار سقوط او د کندهار سقوط د کابل سقوط دا واقعا همداسې په بولدک کې ډېر ویښ ولسونه ډېر ځیرک مسلمانان ډېر تکړه مجاهدین اوسېږي انسا ویډیو ما ته نه ښکاري دپاره د ټول افغانستان د مجاهدین بولدک کې د یو ما ته نه ښکاري دا سټوډیو تاسو لږ خالي کړئ زه وځم بېرته که د تخار وي که د بدخشان ممکن اطاعت کار د سټوډیو خالی که نموږم ما ته شی نه ښکاري بولدک ځکه زیات خوشحاله شوم چې دلته ټولو زیات وحشتونه شوي په دې 20 کاله کې دلته ظلمونه شوي دا مجاهدین چې اوس دلته ناست دي دا یو بیلګه یوه نمونه ده دوی ټولو بېګا پیرې کوي د اوس هم ویښ ناست دي د بولدک د ولس د ساتلو په خاطر باندې د دوی د عزت د ساتلو په خاطر باندې نور د دغه مجاهدینو مسؤل دلته موږ سره ناست دا به ووایي چې دا د چا کور ده د کوم قمندان کور ده او مهرباني بسم الله الرحمن الرحيم دا خو قمندانو تاسو مخکې دا کارتنامه مو باندې قمندانو هغه قمندان دا د هغه ټول مېلمستون دي شاهین صاحب دغه ویډیو ستاسو اچولې مهمه نه ده د دوی د وحشتونو دا خو د دوی کور ده ما ته ویډیو نه ښکاري اوس مې موبایل کې وکتله شامه ده هغه ویډیو راولګه تاسو سره ویډیو شاهین صاحب دماغ غږ درځي او غږ شته او غږ شته ما غږ شته د انجینر صاحب کوشش وکړئ د دوی د وحشتونو د ظلمونو هغه ویډیوګانې چې وي هغه که نه وي خپلو خبرو ته ادامه ورکړو ویډیو هېڅ ضروري نه ده دغه فرض کوو چې دا نور بعدي پروګرامونه دي رب شو سوالونو ته که اجازه ای
وبکه افغانستان د نت ضعیف وي غږ د موږ نه ورځي جنرال صاحب تاسو کوشش وکړئ بیا راشئ ویډیو خالي کړئ موږ پوښتنې لرو شاهین صاحب غږ لري د مو جنرال صاحب اوس د غږ لرم غږ زده کړئ قاری مو بیا ونی ډاکټر شاهین لالا لایو ریپورټ ده دی څنګه نه دی ریپورټ نه دی مغاګاو هو غږ نشته لایو سی خا جنرال صاحب پوښتنه دی کنه سلام جنرال صاحب پروګرام دی خو راپورټ نه دی جنرال صاحب سره جنرال صاحب الله دې ساتي جنرال تاسو ضعیف دی کوشش کوي د موږ غږ ولاره ډاکټر صاحب هغه شاید وایي خو ما بیا سوال دی جنرال صاحب نه و ځکه چې هلته په سپین بولدک د نورو ته وخت ورکړه اوس ته غږ شته راځي نوره سم ابو خالد مهرباني افغان صاحب تاسو غي عبد الله ابو خالد کته غي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ابو خالد صاحب ظلم خو مقول دا خمسه ایمانات نستی بیا دا خلک ظلم نه کړی کیسه تامین نه کړی هر جنرال سره جنرال سره راغی جنرال سره مبارک دې موږ غلې و غاګ دی او شاهین صاحب د لایو خبرونه ملګ وخت پاتې ملګرو ته زر وخت ورکړه چې لایو ختمو سلام مهرباني ډاکټر صاحب وکړه جنرال صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ما په خو سوال وکړ تاسو دلته نه وای او انجنیر صاحب خوري زیرام را خوري زاویه مرا خو بیا هم الته سترګې حال دی د سپین بولدک کې سپین بولدک اولینه ولسوالۍ ده چې د افغانستان اسلامي امارات آزاد کړه اول ته مکمل ټول د دوی تر لاس لاندې دي جنرال صاحب تابع الته مختلف شان لیدلي نظامیانو سره د خبرې کړي بنديانو سره د زما د مسلک په برا کې د صحت په برا کې الته خلک څومره ضرورت لري چې مونږ ډاکټران دار شو د اروپا امریکا نه دار شو الته یو خدمت وکړو تا په نظر څو وخت مونږ کولای شو الته چې مونږ په یو آزاد آرامه فضا کې د خلکو ته خدمت وکړو دغه شي زیاته باندې مننه ډاکټر صاحب چې هر کا سوال کوي نو مونږ ته نوې خاطرې راځي په سپین بولدک ولسوالۍ کې او روغتون چې لنن 15 کال مخکې جوړ شوی بیا په 2012 کال کې دوی په روغتون باندې چاپه وروړي او په دغه روغتون کې کوم زخمی دي طالبانو راوړی به په دغه روغتون کې دوه ډاکټران دي بولدک خلک د ما خبرې اوري دوی په اندامونو پرې کړل شهادت رسولي او دغه روغتون دوی نظامی مرکز جوړ کړی هغه مړی پرې ګونو کې اچولي دا د بولدک خلک د ما اوري مخامخ کمیسارۍ ته روغتون ده په بولدک کې ټول مراکز صحي مراکز چې د بعض خلکو شخصي دي دلته یو دولتي روغتون چې هغه د همدغه ګیدړانو د همدغه خنزیرانو زخمیان په پکې دا روغتون په داسې وضعیت کې قرار درلوده چې شاوخوا ته سیمټي دیوالونه د بولدک ښار ته د دوی د وحشت له ډاره چا مریضان نه سو راوړلی بهتره به دغه وه چې څوک بولدک ته راځي نو ځان بې عزته کوي ولې په همغه کور کې دا مریض ساه ورکړي ښه خبره ده یا به یې ګاونډي هېواد ته اړول نو د بولدک روغتون کوم صحي کلینیک چې ده ټول همدغوی خلکو ته نه کار اخیسته ډاکټران ټول دوی د دوی له ویرې چرت نه سو کولی نه یې چاته دوا ورکولی سو هر صحي کلینیک چې د دوی پرچه به نه ورسره مریض چا نه اخیسته نو یو پرمختللی کلینیک چې په هغه کې و په بولدک کې هغه د دوی تر قبضې لاندې و هلته د دوی نظامیانو درملنه کېدله دوی 100,000 ملیشې درلودلې ډاکټر صاحب دغه ټولو ملیشو او د دوی د کورنیو په دغه کلینیک کې پالنه کېده امنیتي کسان به ولاړو ډېر منظمه ځکه د طالبانو د حملې ویره دوی ځکه درلوده چې په دغه روغتون کې د دوی ټول خلکو تداوي د همدغه خلکو د همدغه د کابل د ګوډاګۍ ادارې د CIA د روزل شوي وحشیانو درملنه پکې کېدله نو په دغه بنیاد هلته صحت ته کوم کار نه ده شوی د بولدک ولسوالۍ نه ده چې له صحي ستونزو سره مخ دي هلته د تعلیم ستونزه شته هلته د کار ستونزه وه هلته نورې ډېرې ستونزې دي نو دغه وخت کې چې اوس امنیت ته باید نړیواله ټولنه افغانان بارسوخه خلک تجاران د ټولو ځایونو ته توجه وکړي کلینیکونه جوړ کړي مکتبونه او دغه شیان د دوی دپاره هم ښه ده ځکه ګټه مرته کوي او دغه خلک به خپل هدف ته رسیږي چاته به احتیاج کیږي نه مجبوره کیږي به نه په بولدک کې هیڅ څوک نه دي معاف سوي حتی هغه څوک چې د خلکو ګیرې او برید به یې خریل سرونه به یې جوړوه هغه خلک لا وژل شوي دي
نور خو په ځای پرېږده هلته حتی سندرغاړې قیله شوي دي وژل شوي ډېر په ظلم باندې دوی د پیسو په خاطر هر څوک جګول هر څوک یې وژل په هیڅ چا باندې دوی سرپا نه ده کړې داسې څوک نشته چې له دوی نه بې داغه پاتې وي دا هر څه په ثبوت باندې موږ انشاءالله وړاندې کوو زیاته مننه ستر جنرال صاحب دا د ستا د خپلو سترګو لیدلی حال دې راته وویل او تا نه دا هم هیله کوم زما په شان ډاکټر زما مسلک او په سلهاوو نور ډاکټران په سلهاوو نور ډاکټران چې دلته اوس فعلا په امریکا جرمني په هر ځای کې ناست یو چې د ستاسو له طرفه اواز راشي چې کومه لار څه قسم موږ دار شو چې موږ خپل خدمتونه د همدغې بولدک بالکل ډاکټر محترم تاسو کله قاري صاحب نه د صحت د مسؤلینو لمبار واخلئ د بولدک ولسوالۍ د صحت د ډاکټرانو دپاره ډېر ضرورت لري بولدک ولسوالۍ 10 لکه نفوس لري ډاکټر صاحب که چېرته داسې مخلصه ډاکټران وي نو انشاءالله شپږ اووه ډاکټران هم د هغوی دغه فلحال ضرورت پوره کولی شي نو ډاکټران له ډار نه هلته دا کوم ډاکټران چې وجود هم درلوده هغوی له ډاره د دغه کابل د ګوډاګۍ ادارې له ډاره نشي راتلی چې تر څو دوی بیا راشي او دوی ونه وژني نو د ډاکټرانو ډېر اشد ضرورت ده تاسو که چېرته لاس په کار شئ ادویه او هغه اولیه ضروریاتو د دغه د پوره کولو په خاطر باندې نړیوالو هڅوئ صحي سازمانونه وهڅوئ سور صلیب او دا نورې ادارې دوی باید ډیره توجه وکړي د بولدک ولسوالۍ ډیر پرنفوسه ولسوالۍ ده په ټول افغانستان کې د ولسوالۍ نفوس 10 لکه نه ده خو د بولدک شته دا خلک کړول شوي وژل شوي دي در بدره دي زیاته مننه جنرال صاحب ستاسو د ځوابونه چې را دې کړل د نورو خلکو ته به اوس ورونو ته به وخت ورکړو صحیح شو مننه نور ورونه مه راځئ نور نشم پورته کولی جنرال صاحب وخت هم کم ده د موږ سره په ډېر دغه کې اوریدونکي د ابو خالد د سوال اخلو نور لایف ختمو ابو خالد السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته جنرال صاحب شاهین صاحب افغان صاحب ټول ته سلامونه الله دې وکړي چې جوړ روغ یاست په خیر یاست جنرال صاحب زموږ اواز اورئ از دې اورم مهرباني وکړئ دغه کوګا چپا دي چې دا چپا دي چې عکس دې لګولی بېګا شپه هم د ده په کور کې وه جنرال صاحب پاکستانی شناختی کارت هم راووته اول خو جنرال صاحب تا ته موږ وایو تا ته زموږ سلام دی الله دې تا ته اجرونه درکړي ستا شجاعت ته زموږ سلام دی ستا غیرت ته زموږ سلام دی چې ته د بولدک وسیمې ته ویش ته راورسېدلې او د ټول د لغړي وحشي هغه ځناور چې د ده کوم زندانونه تا د ده راز پاش کړي او ټوله دنیا ته دې ورښکاره کړي په تا باندې موږ ویاړو په تا باندې موږ فخر کوو موبین صاحب الله دې تا ته اجرونه درکړي الله دې تا ته قربان مشم زه د ټولو افغانانو د پښو خاورې یم د دې خلکو د غږ اوچتولو دپاره که دا اوس په دغه ځي باندې راته مرګ لیکل شوی یم والله که شاته لاړ شم جنرال صاحب دا ما ورځ شاهین صاحب ته وویله ما شاهین صاحب ته وویله ما وسکشویانو ته په میډیا کې داسې شکست ورکړي چې ټوله دنیا ورته حیرانه سول او نن دا دې په سنګرو کې د مجاهدینو سره یو ځای ولاړ دي دا بیا بل عمل ټوله ګوډاګیان والله وبالله داسې تباه او برباد سول په تا باندې موږ فخر کوو موبین صاحب چیلنج مې ورکړی مال راسئ چې کوم دي ته راځئ دغه د وروره په کوم بولدک ته راځئ هلمند ته کابل ته هم ورځم صرف ما ته د دوغومره وخت راکړي چې سفر تر هغه جې پورې کومه په بالله چا د اشرف غني د چوکۍ له لاندې راوباسم ان قریب انشاءالله ارګ نه لایف راځم دا چرت مه وهئ دا دین خان د کور او د رازق له غړي له کوره چې رالم له ارګ نه هم راځم هوا دې اورېده دا به ګپ نه وي صفا سوچا سور حقیقت شاهین صاحب دغه ستر جنرال صاحب تا ته خو زموږ سلام دی زموږ د سرتیب باندې څه کار مه لره دغسې لار وکړه دا بل اوس په شوراوه کې ګرځېدی سرتیب نه شوراوک مراوک کې نه ده چمن کې ده ګوره د سرتیب په کور کې 4 لنکلوزر ضد د زرې موټر خپله پکې چکارې وهو اوسه پورې یو تور موټر او 3 سپین لنکلوزر 14 دانې حامي ټانګونه 8 دانې رینجرې زرګونه میله سلا او د ده تاخانې ټول بېګا شپه مې مالته دومره ډېرې ماشې وې والله په تنګ کړی خنزیر او پکای هم نه درلوده په دې دومره دنیا ستر جنرال صاحب د ده اهمیت چې شو د ده دونه موټران څه به کوله ده خو په سترګو ملاکه سم لیدله دا خو داسې وو چې تازه امنیه قمندانو د دوی کورونه چې په قندهار کې نه وو بولدک کې سر د دوی د تادین کوروالا او زنانه یې په همدغه شپه باندې له دې چې وتښتېد طالبانو لاره ورکړه دوی بولدک کې شتون د دې په خاطر چې دلته عایدات د دوی ډېرو زر لکه کلدارې
افغانۍ د دوی روزانه د غلا پیسې وي، په دغه کې دوی ټول شریک وو. نو د همدې په خاطر دوی دا بولدک ډېر مضبوط نیولو چې دغه د عایداتو سرچینه ترېنه لاړ نه سي. دوی په کور کې اوبه نه، شمسیانې خرابې، وروره یو در بدره بلډینګونه یو رقم مردار کورونه جوړ کړي، یقیني موږ یې غواو ته ولاکه جوړ کړو. نخچې نه مصارف پرې سوي دي خلاص. د دوی د ناستې ځایونه چې وکتلی وای بیخي یو عجیبه غوندې سیسټم و. امریکایي کنټینران ضد زرې په دیوالو څنګو کې ټول د سمټي دیوالونه مخکې سرتیب دومره اهمیت نه درلود، عادي کور یو. اوس یې په جوړولو لګیا و، یو تعمیر نیمه ودانۍ ترېنه پاتې سوې ده چې هغه مکمله جوړه شوې هم نه وه، ځکه دا خو اوس د پیسو جیته ولوېده، اوس امنیه قمندان سو. په وحشتونو کې هم د سرتیب له نورو نه ډېر وحشت نه ده کړی، څومره چې نورو کړي دی په 10% هم نه ده کړی، ځکه دا یو معذوره سړی و په غلاو کې شریک و. وحشتونه به لازمي کړي خو دومره نه و کړي لکه د نورو قمندانانو چې کړي. ښه الله دې وزونه درکړي. خو دا خو حقیقت خبره ده جنرال صاحب چې په د ویشو بولدک کې هېچا کوم بل قوم سړي کاروبار نه شوی کولی، نه په ګمرک کې چا کاروبار و چې د چا به 20 موټر په دې بارډر چې دا ریړۍ چلی هغه به هم بل څوک نه و بغیر له دوی له غړیانو، هغه به هم بل څوک نه. بله یوه خبره د دې هغه و که د کاروبار و که ابو خالد وروره دغه بولدک کې چې کوم خلک تلل راتلل دا د دوی خپل کسانو، بیا به د هر ریړۍ والا نه مازدیګر 3000 کلدارې اخیستلې. بیا هغوی به چې ورتېلې مونږ ته وارانه کې ګوره دا دومره وحشیانو چې خپل خلک هم بس خالي پیسې، دغه یو انار نه ده، یو انار بغیر د دوی له غلاو نه بل چېرته نه سو تللی، یو ممپلی داسې قوي د غلا سیسټمونه یې برحاله کړي. بیا به هغوی له خلکو نه ګوره له سوارلیو نه به بیا د لغړیانو 2000 روپۍ د یو بایک په سر یا یو غوټه په سر باندې اخیسته، ځکه هغه پیاده روي خو ډېره ده. مریضان به یو مریض چې دوی به په کراچۍ کې واچوه ریړۍ کې، هغه به یې پاکستان نه افغانستان یا افغانستان نه پاکستان ته وړه 3000 کلدارې ترې اخیستلې. بیا دغه 3000 کې 500 د ریړۍ والا و، یو 2500 روپۍ ترېنه هغوی اخیستې. هره شپه به دوی 3000 کلدارې لغړیانو ته ورکولې د غلو ته، په لکونو روپۍ خو تنها دغه عاید د دوی و، دغه عاید. اوس طالبانو ورته ویلي و چې هر چا له هغه نه مسافرو نه له 100 افغانۍ او 200 کلدارو نه زیات واخیسته، ریړۍ هم ترېنه اخلو شړوي هم، او د دوی د ریړیو ساتنه هم طالبانو کوله. د شپې به یې همدلته پرېښوده، مخکې به یې ځان سره کورو ته وړه، بس خپل نومونه یې پرې لیکلي دي، سهار چې راشي خپل هغه نه کمیسارۍ نه خپل ریړۍ وباسي، خپله مزدوري پرې کړي. نو دغسې یو سیسټم طالبان الحمدلله هر شي ته بیدار وو. جنرال صاحب چې دا کوم د ککړانو منډي د سپیر پارټ منډي وي، دا د غوړو یوه شنې ډبه غوړي چا دونه وس نه درلودی چې وړی وای، د دغه کوټې مخ ته له غړیا ناست و، د دغه یوې ډبې پیسې ځینې اخیستلې، هم بې وایي هم بې بېعزته کوي. سپین ږیري خلک پر دا ځای بېعزته شول، ځوانان بېعزته شول، حاجان بېعزته شول. مریض به چې راغی قسم خدای ما خلکو سره خبرې وکړلې، لږه به چې دوا ورسره زیاته وه، د پاکستان هېواد نه به راتل، هغه د دوا پیسې هم ترې اخیستلې وای، دا ته تجارت ته وړې. هغه ورتلې مریض مې په ریړۍ کې پروت وای، نه پیسې راباسه ستا په ښځو په داو بس درز او غپ، هغه به یې چې ووهه لاس به نور وډار شو. داسې حالت وروره. بس الله دې تاسو ته اجرونه درکړي چې تا ته دې الله پاک ډېر الله پاک چې کامیابه لره تل، چې تا د دې څه جرمونه راز فاش کړل، دغه بیخي ښه خوند وکړي مبین صاحب. الله دې هر کله کامیاب په ویډیویي بانه باندې ابو خالد وروره ویډیوګانې مو ترې کړي، مستند مارشه ریکارډ کړي دي، ټوله ویډیوګانې لرم، ټوله مې ثبت کړي. لا لګیایو لا نه هغه خو د پټي سار ده، پټای وروسته سوروار ده، د شروع په دې ویډیو چې وګورې دوی د زندانونو د تاخانو هغه تا نه دي لیدلي، داسې یو حال ده. لاس دانې خو تنها د تاخانو ویډیوګانې پاتې دي، د شروع په د هغه د قرارګاه د عطاالله د قرارګاه ویډیو، دلته ظلمونه هلته وحشتونه تاخانې، هغه چې وګورې د عطاالله قرارګاه ګوره څومره لرې ده له بولدک له کار نه، هلته لاړلم کاریزو ته لاړلم، خلکو مې داسې هرکلی کړی ده چې داسې یې نازولی یم لکه د قربانۍ پسه. بیا شروع اوبو ته لاړم، هغه سر کې کاریز نه د عمقه کاریز ته لاړم. یوه ورځ مبین صاحب ما ته ویل ولمور پلار دې ولاکه په ژوند راسه ووینې، ما له هغه ستا په لاس نه دي که چېرې خدای پاک زموږ ژوند
کړي وو نو انشاءالله ته به مو پرېږدې که چیرې ژوند نه بیا به م ته مړ کړې نو دستې به داسې یو 2 ورځې بعده بیا ایله یې کړم بېرته بس الله پاک دې په ټولو باندې رحم وکړي خدای دې په خوب بیا دغه شیبې افغانانو ته نه کړي خاص کر د بولدک مظلوم ولس ته ډېر ظلمونه شوي دي ډېر پلاران له خپلو بچیو بېغمه شوي دي ورک دي هغه بعضې خلکو چې امیدونه درلوده چې زه خو زوی مې د ورک ده ډېر ورک رابسي د طالبانو په راتلو سره په هغه امیدونو باندې اوبه تویې سولې وه په هر کور کې ویر و ماتم و ځکه 6,600 خلک دا لادرکه دي دا په ریګونو کې ښخ سوي دي نو علامه عزتمن لره د لایف شیبې مو ختمې دي فایم صاحب هغه یو سپنږیری بدینه یې پیدا کړی یو سپنږیری دلته د راځي کې یو کومندان هغه ښځه ځینې بیولې وه لور د هغه سړي لور وه دا سپنږیري نه پوهېږم ډېرو خلکو نه هلکانې خلکو نه زامن وړي وو بیخي دلته یو کس بندي وو طالبانو سره هغه پلار یې راته وایي دا یې ما نه په زوره وړی د هغه هلک په هیله چې نه په زوره نه زه په خپله خوا کتلی یم مخامخ یې پلار ته شهیدي ویلې نو دغسې لوچکان هم وو چې هغوی په دې فخر کوه چې زه پلانکي قمندان ساتلی وم نو اقرار یې کړی هغې پلار یې ویلې چې نه دا یې ما نه په زوره وړی په زوره یعنې ډېر خلک په زوره وړل سوي دي ربړول سوي ډار سوي وژل شوي داسې حالاتو سره مخ سوي دي چې یعنې یو انسان ته په خېټه باندې پلاستیک وربکې ته لکه په څه غوندې په ګیس باندې سپینوي ویښتان یې پرې سوځوي ږیره یې پرې سوځوي او په شهادت یې رسوي تر دې نور وحشت یعنې د بشریت په تاریخ کې نسته الله مو قدرمن لره عزتمن شي چا چې موږ سره په لایف خپرونه کې ګډون کړی ټولو نه مننه کوو چا چې لایف شیر کړی الله دې تاسو سره ښه وکړي موږ سره مرسته کوي انشاءالله العزیز موږ تر څنګ ولاړ یو چې هر رقم مشکل وي هر رقم حالات وي د ټول ملت غږ د بولدک د قندار د بدخشان د خوست د لوګر دا زموږ مسؤلیت ده دا دنده یوازې طالب ته مه پرېږدئ طالب هلته جهاد وکړي سیمې فتح کړي بیا رغونه وکړي که نه کمره ورسره د ژورنالیست کار وکړي د بیان ازادي نشته هر څه به موږ تاسو په خپله کوو د دوی له وحشتونو نه به پرده پورته کوو کوشش وکړئ معیاري ویډیوګانې جوړ کړئ چټي هر چېرته منډې مه وهئ دلته یې خاشه مردار کړو دلته یې پلانکی مردار کړه دغه شیونه نه دوی غلطه فایده پورته کوي خاشه نه یې غټ پروفیسر درته جوړ کړه دا خاشې ماشې داسې ډېر به توت ته وخېزېږي ډېر داسې کمیډین به لاړ شي الله مو ژوندي لره الله مو آباد لره الله دې ټولې سیمې دغسې فتح کړي دغسې خوشحالي دې الله د افغانانو په خولې راولي لکه د بولدک د خلکو الله دې په موږ هم دغسې اخترونه راوړي لکه د بولدک خلکو چې ولمانځه نور دې دغه د ډار او د وحشت فضا پروردګار ختمه کړي نور دې د دوی غلامان او د دوی مزدوران الله نیست او نابود کړي یا الله نور هم په زړونو کې روب او ډار واچوه پروردګار د مجاهدینو له صفونو نه دا نصرت مه پورته کوه خدای د مجاهدینو معمولي غلطیانې او که غټې غلطیانې په هغه باندې مه نیسه دې خلکو ډېره قرباني ورکړې پروردګاره ته قرباني قبوله کړې نور موږ مه امتحان کوې د دې مظلوم ملت د امتحان تاب به دې ونه لري موږ پوهېږو چې د موږ وینې د موږ ژوند به تا ته ډېر خوږي ځکه د دین دومره غټ خدمت له افغانانو نه اخلې پروردګاره ته مو په دې امتحان کې کامیاب سرخرویه او سرلوړي لره یا الله ستا د دین مدافعین دي ستا د دین په خاطر باندې له خپل وجود نه بارود تاو کړل ځانونه یې د تا د دین دپاره لوله پاک کړل زرګونه لکونه میرمنې پلرونه ورونه خپل د اقاربو په انتظار دي څوک یې نشته خدای د دوی په زړونو باندې دی د رحمت ملهم او پټۍ ولګې دوی ته د زړه صبر ورکې یا الله زړونه د دغه ظلم او وحشت په مقابل کې کلک کې په لوی الله مسپاره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته